دا انګریز صحیح وای او کنا زکه چې بورقې راغستی دي او یو قسم له خندای کړي دا خندای څنګه کړي دا یورپ والے خاص کر یورپ والے په کمنټسو کې خامخا وای دا پایلټ دا د امریکا پایلټ ته او دی وای چې کله موږ د سعودي نتلو امریکا ته نو سعودي کې چې کله جاز برابر شو او زه جاز ته راوخې تما نو چې می قتل نو نظر می خطر کو ولی عربي خزي چې پکې ناست وي عربي خزي هغه ټول بورقي خيستا چولې وي ځان برابر کړو خو وای ما خو چې دا خو مسلمانان دي نو نظر می خطر کو خو چې کله وی جے اف کې په ایرپورټ باندې امریکا کې کله مونږ کوزیدو په ایرپورټ باندې نو جناب چې مې وکتله نو بیا هغه تور بورقو والی سوکم نو تاسو ګوري دا بورقې د سراغسي دي او خندای کړي دا خندا په مسلمانانو په زنانو پسې کنه نو دا به صحیح دی یو قسم له څوک داسې دروغ نه وي اما د نور کسان نه هم اوریدلی وي په یورپ کې زیات تر چې کوم عرب والدي کنه هغه زیات تر په حاشیه په نسبت د نورو خلکو نو آیا دا صحیح دی او کو نه دی کې به تاسو کمنټس کې خامخا وایي جناب نو چې کله کوزیدو نو وي بورقې مورقې نه وي ټول پینټ شرټ یعنی سعودي کې اسلام او مسلمانی وا او پرده وا او د سعودي نه دراوچته دو چې کله امریکا ته داخلي دو نو بس اسلام د سعودي سره پاتې شو پردا د سعودي سره پاتې شو تاسو ته پته د الله دې موږ ماف کړي دا اوس دا کوم نوې ویډیوګان را روان دي او دا ملحدین دي او د الله د ذات نه انکار کوي او کله په نبی پسې خبره اترې کوي دا یاد ساتي دا زیات تر د یورپ د سیډ راځي ښا زموږ چې کم زیات تر رونه دي او دې ډېر داسې خبره اترې مال هم مخې لراځي دنیا خلک راته رنګونه کوي چې بس بیخي دین اسلام یې پرېږي بعضې خلکو ګوره خو خراب خو په اسلام جمهور پاکستان کې د دنیا دي که نه نو هر کې زما صرف د پردې باره کې خبره ده آیا جناب په دې خبره کې څومره حقیقت دی چونکې ما ته هم خلکو ویلی شوي د هغه لبنان او د هغه سیډونه چې څومره عرب راغلي یو قسم لا نو زیات تر چې کومه په حاشیه د هغه هغوی خورئ په نسبت د انګریزانو هم یو قسم لا نو آیا دا صحیح ده او کنا او کو صحیح کنا نو ګوره والله ډېر غټ نقصان دی بس الله اکبر کبیره اسې دا پایلټ په زموږ باره کې سو اسلام باره کې مړه دی به چېرته مسلمان شي تاسو راته ووایئ ځه اده به شان نور خلک به مسلمانان شي نو جناب یورپ والا خلکو د زما خواست دی ګورې یو کس راته د انګلینډ ملګری م دی هغه راته مولانا صاحب یو ماشوم مې ښکل کو او د ښکلولو سره هغه مور ډېر بېعزته کړم چونکې هغه ماشوم ډېر کیوټ او ډېر ښایسته او داسې مخکې ډېر نورو اخذ سم بېعزته کړم د هغه چونکې غټه غټه ګیره هم او ډېر په سلیقه باندې مسلمان ښکارېدو نو وایي هغه انګریزي ما ته ډېرې خبرې زما زوی دې ولې ښکل کو ما ته ډېرې خبرې اترې وکړې ما ورته ولې ما خو صرف ښکل کوم وایي ستاسو یو مسلمان راغلی مسلمان او وایي زما سره نکاح وکړه خو چې کله یې کاغذونه هر څه حاصل کړه نو وایي زه یې پرېښودم الله اکبر کبیر نو جناب خاص کر اسلام ته ما ورته نقصان ورسو ما ورته یقین په الله وکړه که مونږ چې ریسیټ شو که نه او دې غیرو ته مونږ عملي دین اسلام وښودو قسم په الله چې ما ورته وپسې نه ګرځو په خپله مسلمانېږي خو ته دې برخو نه اندازه واله که نه مړه اسلام به سعودي کې پاتې شو هلته داسې لاړې بس الله دې موږ معاف کړي